په نړیوالو بازارونو کې افغاني غالۍ ښه نوم او مارکیټ لري، خو په هیواد کې دغه صنعت ځینې کاروباریان له ستونزو سره مخ دي. غالیو بدل په افغانستان کې مهم تولیدي صنعت دی چې د هیواد په اقتصادي برخه کې ارزښتمن رول لوبوي. سره له دې چې اوس هم په نړیوالو بازارونو کې افغاني غالۍ ښه نوم او مارکیټ لري، خو په کور دننه د دغه صنعت ځینې کاروباریان وایي د حکومت د بې پروایۍ او بهر ته پر صادراتو د لوړو مالیو له امله یې کاروبار خراب شوی دی. قالینی که ما اینجا میخوایم صادر کنیم در خارج از کشوری بر ما خیلی مشکل تمام میشه، به خاطر از اینکه سرش از مالیات چیزا زیاد سرش میایه و کرایه زیاد نسبتا خیلی زیاد تمام میشه. دولت افغانستان است که در این باره توجه نکرد، همکارای جهانی و تجارای جهانی را جلب توجه نتونست اینجا نمایش جور نتونست برای مردم افغانستان. د دغه صنعت کاروباریان وایي افغاني غالۍ له دې ځایه بهر هیوادونو ته ځي او بیا د هغو هیوادونو په نوم نورې نړۍ ته انتقالیږي. دوی زیاتوي که یې تولیدات افغاني هویت او نړیوال ښه مارکیټ پیدا کړي، د دوی اقتصادي وضعیت به ورسره ښه او کاروبار به یې لا وغوړېږي. کل قالین ما میره پاکستان، از پاکستان خارج میشه به نام خیبر، به نام پاکستانی. ما خود ما هیچ از خود چیز نداریم. اگر قالین ما هویت افغانی پیدا کنه، از خود افغانستان صادر شود در کل دنیا بره، ما در سال از برای خدا 400 میلیون دلار کم پیسه خود نیست که در مملکت ما فایده برسه برای مردم. د دوی په خبره افغاني غالۍ د کیفیت له پلوه څو چنده لوړې دي، خو خلک ځکه بهرنۍ غالۍ پیري چې په خبره یې قیمتونه یې ډېر ټیټ دي. دوی زیاتوي افغاني غالۍ د بهرنیو هغو په پرتله څو چنده ښه کیفیت لري. آدم مولا را که میبینین خالص پشم گوسپند است. همین پشم وطنی ما مردم در اینجا رشت میکنیم، در رنگ میکنیم. 1% هم خدا نخواسته داخل از این پلاستیک نداره. 99% پشم گوسپند است. لیکن باید همین قدرش ما شما بفهمیم همین چه کیفیت داره. تا واقعا ما شما ساده شویم مثلا کنیم در طرف ترکیه، طرف ایران میاد مالای پلاستیکی میاد یک بار مصرف میاد. فهمیدین؟ افغانی ما شما میگیره یک سال نمیشه، یک سال دیگه خراب میشه، پایدرد میکنه، کمردرد میکنه، او برده صدها برده مشکلات گرفتار میاد. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال کې هر کال تر 1 میلیون متر مربع زیاتې غالۍ تولیدېدې چې په کور دننه یې د ډېریو هیوادوالو ته د کاروبار ښه زمینه برابره کړې وه، خو په هیواد کې د وروستیو نامونه په زیاتېدو او له نورو هیوادونو د غالیو او پرشونو په بې درېغه وارداتو سره د دغه صنعت کاروباریانو کاروبار زیانمن شوی دی.